لله والصلاة على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د ډېرې پیدې او د خپل او د ټول امت د نجات او د خلاصي لپاره چې دا عمر د امت ډېر کم وو، نو موږ څه اسباب ذکر کول چې د دې امت عمر کم دی، نو دا به لږ وخت کې ډېرې نیکۍ څنګه جمع کړي. نو دې کې یو څو سببونه هغه په تېر شوي درس کې ویل شوي وو. نن یو څلورم سبب چې وخت به کم ولګي او په هغې باندې نیکیانې ډېرې جمع شي، هغه لوستل د سورة اخلاص دی. سورة اخلاص دا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورت دی. په دې صورت چې څومره حسنات او نیکی جمع کیږي، نو زما یقین نشي که په بل شي به دونه جمع شي. دې وجې نه یو صحابي و، د مسجد قبا امام و، هغې ته محمد رسول الله علیه السلام ویلي و، هغه به د هر رکعت څه دا صورت ویو. وایي ته ولې دې صورت څه دونه مینه کوې؟ مقتدیانو پې شکایت کړی و چې دا دې نه کوي. هغه وویل زه د قبا امامتي پرېږدم، خو زه دا صورت نه پرېږدم. نو د الله نبي علیه السلام ورته وایي دې کې تا څه موندلي دي؟ نو هغه ورته وایي لأن فیها صفة الرحمن، دې کې زما د الله صفت دی، زما د الله څه مینه ده، د الله صفت مې خوښ دی. د سړی داسې روان شه، بیا ورته د الله نبي علیه السلام ویل ته راشه پلانې، وایي زیری درته درکوم. هغې ویل څنګه؟ وایي حبک ایاها ادخلک الجنه، ستا د دې صورت څه مینې دونه کار یې وکړ چې ته جنت ته نه ایستې. جبریل نه نبي علیه السلام تپوس کوي چې د ابوذر غفاري اسمان کې څوک پیژني که نه؟ نو هغه ورته وایي چې د ځمکې نه په اسمان کې ډېر مشهور دی. نو محمد رسول الله راوغوښته، ابوذره ستا څه دغه دی کمال دی داسې؟ هغه ته وایي نور څه نشته دی، خو زما د صورت اخلاص ډېره مینه ده. نو د الله نبي علیه السلام ورته وایي ذاک ظن بک، دا د به زما هم ګمان دی چې انشاءالله دا دونه شان د له دې صورت اوچت کړ. د دې صورت باره کې یو حدیث هم دی چې چا 50 ځل دا صورت ولوسته، الله به یې ستا ګناهونه معاف کړي. وګوره یو فضیلت خو د دې صورت دا دی، 50 ځل یې ولوله ګناهونه دې الله معاف کړي، جنت ته دې پې الله بیایي. او د دې صورت تقریبا 21 نومونه علما ذکر کوي، او په دنیا کې چې کم بېدینه ډلې دي هغې کې د صورت اخلاص کې په هغو باندې رد شته دی. لکه دا به موږ انشاءالله صورت په اخلاص په درس کې ویو. ښه راځو خپلې خبرې له د دې صورت فضیلت څه دی چې په دې صورت باندې ډېرې نیکیانې جمع کېږي. هغه دا دی چې محمد رسول الله علیه السلام وایي صورت اخلاص د قرآن کریم د 3 حصے سره برابر دی، یا ثواب کې د 3 حصے سره برابر دی.
او یا دا دی چې چا دا صورت ولسته لکه د قرآن 3 حصه چې لوستلي 3 حصه د قرآن څو سپارې دي 10 سپارې دي ابو سعید خدری رضی الله عنه وی بخاری او مسلم کې روایت ده و یو ځل محمد رسول الله خپل مرګرو ته ویلي چې تاسو کې د دین معجز و چې وشپه کې 3 حصه د قرآن ولولئ وای مونږ دا خبر ډیر زور راکړه چې مونږ کوم یو د سیواس لرو چې لس سپارې تلاوت وکړو دا ګوره مونږ تاسو ته په باندې و سپارې نه چې ټوخي ته خو کې دا خلک لس سپارې ول دا ډیر ګران دي نبی علیہ السلام ویلي چې الله الواحد الصمد دا د دې سورۃ یو نوم دی سورۃ الله الواحد الصمد دا ثلث القرآن دا چې ولولې کله سپارې چې مستدي بیهقی شعب الایمان کې تصریح کړي د پدې باندې د ابو هريره رضی الله عنه هغه وی مونږ ته یو ځل محمد رسول الله ویلي چې د جمعات نو زم دا غینه مخ کې زبته است د قرآن 3 حصه نن ویما وای مونږ سم خوشاله و چې روان شه مونږ لاس نه ونیو چې رسول الله تا ویلي چې اقرأ علیکم ثلث القرآن وای نبی سلام ویلي قل هو الله احد الله الصمد اخر ته ورسو وانها تعدل ثلث القرآن دغه شان د ابو هريره زنه یو بل حدیث هم دی د ابو هريره نه یو بل روایت هم دی کې راغلی دی د انس ابن مالک روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ویلو چې سورۃ قل هو الله احد دا د 3 حصے برابر دی سورۃ اذا جاء نصر الله د 4 حصے ده قل یا ایها الکافرون دام د 4 حصے برابر دی زلزالم د 4 حصے برابر دی ترمذی کې دا روایت دی خو صحیح روایتونه هغه د بخاری چې دا تعدل ثلث القرآن خراشه وس خپل مقصدی خبرې لرازو هغه دا دی چې ثلث القرآن څو سپارې دي لس نو تاسو به د لس سپارې ګورئ دی دا د دې د صفحې به وشمارئ چې ټولې څو صفحې دي به مثلا وګورئ چې هر صفحه کې څو کرښې دي نو به ولدا ټول کرخي حساب کوي سطور چوتوي به دې کې ول ضرب ورکې دي نس شي جوړيږي او به یو حرف په لاسو کې ضرب کوي نو تاسو ته بس تاسو کیلکولیټر نه چې کم د حساب غټ علي هغه به ته وي را خاصدي قصه کې نه پیلو نو زما په شان یو بیجو به سړی چې خبره مسلمان شي کوله هغه چې هم په یو منټ کې 3 ځل دا صورت شي ویلې څو ځلې شي ویلې 3 ځل دا صورت شي ویلې نو چې 3 ځلې ویو لکه دا چې یو قرآن ختم ک په یو ځل باندې نو د قرآن کریم حروف وګورئ چې څو حرفونه دي او ټول په ضرب ورک څه شی وکړه ضرب ورکا نو د نیکبخت خزي او د نیکبخت سړی بچي تا به د غرونو عمرنه کې جمع کړي دیو جن دا یو ذکر ځان له وګرځوي بعض خلک کوئی موږ لفظي قرآن نه دی ویلې وسیم نشو ویلې سورۃ اخلاص تکار وی نو سورۃ اخلاص کې چې ته په یو منټ کې 3 ځل ویل کې یو ځل چې قرآن ختم کو چې 2 منټه کې نو 2 ځل نو مړ چې یو 10 منټه په ولګي کنه نو تب 10 ځل قرآن ختم کړي نو د قرآن حروف له 10 شتو کې ضرب ورکا او به دغه یو له پلاسو کې ضرب ورکا نو دونه نیکي به جمع کې چې دا ټول صفابات به په سړک شي او دا رجستري به پیدا کی دا د الله احسان دی وخت به لګ ولګید او پیدا دي څونه وکړه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا لکه یو قرآن چې من ختم کو دشته وی ډیر د پیرزو دین دی کنه دی ډیر د غټي دین دی او ډیر مهربان الله دی او ډیر مهربان پیغمبر دی د محمد رسول الله ته پته زما د امت عمر ډیر کم دی
نو راشه چې قیمتي څیزونه ورته وښیه. کله ګوره شی وړوکی وزن پکې سم ډېر لکه مثلا د دې موبایل په حساب باندې سونه او سره زر چې رسوي نو دا به اندرشیر له راشه نو ډېر کم دکانداران به وي چې هغه تا نه دا واخلي. او که داسې غټ کاڼی دی بیا مې ته چېرته قیمتي غرونو کې چې نو څه ووایم یاره که په دې طرفونو ملکونو کې د دې څوک قیمت هم معلوم کړي. دغه شان د صورت اخلاص ډېر وړوکی دی خو ډېرې پیدې دي کې بلدة طیبة ورب غفور. الله ډېر بخښونکی دی. موږ ته داسې چلونه جوړوي چې لکه داسې وکړه چې ودې بخښم او دا وکړه چې ودې بخښم خو موږ له ودي وو چې رایق شو بیا به وخت دی نو دا یو سبب دی هغه اسبابونه چې په هغې باندې ډېرې حسنات دغه کېږي. زما یقین نه شي که د دې نه ډېر اجر په بل شي کې راځئ بل پسې ووایئ. دا خو د لالونو خزانه د دین دا چې څونه رسپړې دي کې ناشنا قانونه دي دیني معدنونه دي کې دې کې خزانې راکولاویږي. بل سبب په هغې کې استغفار دی. څه شی دی؟ استغفار دی. خو دا استغفار چاله دی؟ نو دا مؤمنانو سړو له مؤمنانو ښځو له مسلمانانو سړو له او مسلمانانو ښځو له. د دې مقصد دا دی چې ته به خیرخواهي لټې. ته به څه شی لټې؟ خیرخواهي لټې. دا د خیرخواهي صفت نه دی دا چې چا کې و دا مؤمن دی. الدین النصیحه دین څه دی؟ خیرخواهي ده. کله چې دا خیرخواهي مونږ کې راله بیا به الله مونږ له ډېر اجر راکړي. د عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت دی. بعضې خلک وایي دا روایت چېرته دی او دا شیخ الباني صاحب په صحیح الجامع کې په 6026 نمبر باندې دا روایت ذکر کړی دی. مجموع الزوائد کې دی هلته وایي سند جید دی. فیض القدیر کې مناویم دا روایت راوړی دی او دا روایت ډېرو د حدیثو کتابونو راوړی دی او سند حسن دی او یا جید دی یعنی د قابل د عمل دی. هغه وایي ما د رسول الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې چا دعا وکړه او داسې وویلې اللهم اغفر تاسې ووایئ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. وخت په څونه ولګېده؟ هېڅ وخت هم پې نه لګېدلی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. الله د دنیا کې چې څونه مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې دي زموږ الله ټول وبخي. مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځې دي الله ټول وبخي. اجر څونه دی؟ د آدم علیه السلام د دې وخت راواله دې ټیم پورې چې څونه مسلمانان دي که مړه دي او که ژوندي دي د یو په سر ول الله یوه نیکي ورکوي. كتب الله له بكل حي وميت حسنا. سبحان الله. یا الله څونه او مهربانه الله یې. ګوره دې ته وګورئ که نه د آدم علیه السلام نه دې خوا به څونه مسلمانان مړه او ژوندي. ستاسې څه خیال دی چې څو رجسټرې به د دوی نومونه راګیر کړي یو هم نشي راګیرولی. دا د رجسټرو نه بار دی. الله وایي ته بل چاله دعا وکړه ځکه حدیث کې دي ته چې په پشي شه غایب یو چاله دعا کې نو ملائک درته وایي چې ولکه داسې اجر ستام دی انشاءالله. نو موږ چې دا دعا وویلې نو د دې ځای نه د دنیا د ابادېدو نه را دېخوا چې څونه مسلمانان او مؤمنان دي موږ یو له دعا وکړه د یو په سر موږ له الله یوه نیکي راکړه. كتب الله له بكل حي وميت حسنا. او دې استغفار کې ډېرې فایدې دي. بچی دې نه کېږي استغفر الله وویوه. دکانداري دې نه چلېږي استغفر الله وویوه. زمینداره دې کمزورې ده استغفر الله وویوه. باغونه دې نه کېږي استغفر الله وویوه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفر الله وویوه الله به مو بخي یو خو پې ګناه معاف کېږي. یرسل السماء علیکم مدرارا. الله به د باندې وخت په وخت بارانونه کوي. ویمددکم باموال کاروبار به دې ښیي. ورپسې څنګه دی وبنینا
الله بل زامن درکې که زامن دې نه کېدلی وای چې الله زامن درکړي نو استغفر الله ته دین شه سم په زرګونو ځلې ووایو چې الله دې د زامنو موړ کړي ویجعل لکم جنات الله به باغونه درکړي نهرونه به درکړي استغفار نیس گنج خداست دا د لړې لوی خزانه ده یوه په ادب کې دا ده چې ته به خیر خواهي وکړي دې کې روایت کې دا سوچ وکړئ دا دونه نیکي دا الله ولې ورکوي ځکه دې کې د بل مسلمان خیر خواهي ده څوک چې د بل مسلمان خیر خواهي دا پیدامن مسلمان دی یو ځل عبدالله بن عمر وای محمد رسول الله ویلې چې په دې دروازه به اوس یو سړی راځي هغه به جنتي وای ما وکړه یو صحابي راغی وای بیا یې ویلې چې یو څوک به راځي جنتي وای بیا هغه وای زه پسې لاړم ورته مې ویلې چې پلار مې غوسه شوی دی عمر او تا ته د هغه خوی معلوم دی نه مې پرېږدي کاکا زه به تا سره دغه وکړم وده به شم خو چې ته کوم ځای کې وده کېږي عقل ته به مې وده کېږي ځکه څنګه چې پلار مې خبر شي او راشي نو بیا خو مې د خلاصولو ځای دی یاره وایي یو کمره کې راسه وده شه وایي ما وکته چې ما صرف کته چې دې سړي څه عمل دی دې صحابي وایي ما ته څه ویني لیدل چې ناشنا دی وای ما ویل چې یاره نن به بیا دغه شمه ده څنګه چې د عمر صاحب غوسه یې ومې نه وي وای درې شپې وسه پاتې شومه وای بیا مې اخر کې ورته وویلی چې ما نه د پلار څه جنګ کړی نه زه پلار خفه کوم نه پلار ته خبره ګرځوم خو رسول الله تا ته جانتي ویلي و تا کې کوم صفت دی وای دې وویل چې ما کې خو نور صفت نشته دا یو مرض صفت راکېدی چې زه ماښام ویده کېږم زه د زړه کې ویم چې الله ما څه څونه چا بد کړي ستا دپاره مې بخښلي دي زه زړه کې چاته بغض نه ساتم زه خیرخواهي لټوم د خلکو عبدالله بن عمر وایي ما ورته ویل چې همدغه ټکی دی خیرخواهي ډېر مهم شی دی الله دې موږ او تاسو کې خیرخواهي پیدا کړي شپږم سبب چې په هغه وخت پې لږ لګي او اجر پرې ډېر میلاویږي هغه یوه دعا ده حدیث صحیح دی حسن دی امام احمد صاحب هم راوړی دی خپل مسند کې او ابن سنی هم راوړی دی او دا روایت د تمیم داری رضی الله عنه روایت دی نو دعا ده خو ویمې خو په دې شرط باندې که یادوئ که نه یادوئ به یې نه وایم یادوئ به یې که نه اجر یې څونه دی ګوره دا دعا چې وې الله دله په یو یړ باندې 40,000 نیکۍ درکوي څو نیکۍ دله درکوي 40,000 د چا خبره ده د محمد رسول الله دعا کومه ده لا اله الا الله تاسې ووایئ لا اله الا الله واحدا احدا صمدا ګوره لا اله الا الله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد دا دعا به خصوصا 10 مرات چې دا لسکرت وي نو كتب له 40,000 حسنه الله دل 40,000 نیکۍ لیکي په معمولي ټکي له څوک 40,000 تنخواه درکوي چې په هغې باندې یو منټ نیم نه لګي او ته بیا هم نه وایې ته به ډېر بد کې لا اله الا الله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد درې ټکي صرف کې نور تاسو ته په هو یاد ده کوم لا اله الا الله کلمه تاسو ته یاد ده واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد دا مدرسه زلوی د ځان سبب پورا کوي لا اله الا الله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد وم سبب چې ټیم په بیخي کم ولګيږي او اجر په سم ډيري اجر یې څونه دی محمد رسول الله علیه السلام وی چا چې هر ورځ سل کرتی ویلې
نو دون اجر به لکه لس چې مریان آزاد کړي، سل به دې له نیکۍ لیکل کېږي، سل به د ده نه ګناهونه لرې کېږي. په دې ورځ به د شیطان نه په امن کې تر بیګا پورې هغه سړی به د ده نه غوره وي چې هغه د ده نه ډېر ویلي. دا خو سل کاله دی، 200 وي او 300. دې حدیث کې دغه لفظ دی. نو دې کې دا دی چې دې کې د سلو نه هم پسې عبارت لی شي. دا روایت د بخاري هم دی، د مسلم هم دی. مشکات باب التسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر دې باب کې ذکر کړی دی. کمه دعا ده لا اله الا الله، دستاسې اذکارو کې شته. وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا څو شو وشو کنه، شل نور به ویو. نن هم پکې څو ویلې، څلور. اولنې کوم وی سورۃ اخلاص. دا تعدل سلسل قرآن اخلاص دی، هیڅ شي هم اخلاص نه دی، سمې نه کوي را جمع کوي. دویم کوم استغفار. څنګه؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بل دعاء ولا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا یو خبره دته جبال الحسنات وي، د نیکو غرونه دي. ګټمن دغه څوک دي چې وی اورېده او چې ناوخته راغله هغه تاوان کې لاړو. تاسې پیدا وکړه، نن ګټه وکړه، خو چې دا یاد کوي. پرون مې څو ویلي وو، 3. زه به تاسې ته ګورم که تاسې کوشش کوو که نه، زه به دا ټول درته زر ختم کړم انشاءالله. سبا به موږ 8 نمبر کې شروع کوو چې هغې ته صلات ضحا وایي. دا قینه به انشاءالله شروع کوو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.